بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راځو دغه درس وایو چې موږ په کم ډول باندې کولی شو چې په فوټوشاپ کې یو عکس پی ان جي ته واړو. په کم ډول کولی شو؟ بعضې وخت موږ سره پکارېږي چې یو لوګو وي، موږ سره عکس په شکل وي، په جی پی جي کې وي، او هغه موږ سره په پی ان جي کې پکار وي. په کم ډول کولی شو؟ یا بعضې وخت کې موږ چې کله تمنیلز موږ جوړوو، بعضې لوګوګانې وي، فرض مثال د یوټیوب لوګو ده، فرض مثال د نورو لوګوګانې دي، د علي بابا لوګو ده، د یوټیوب لوګو ده، د واتساپ لوګو ده، د مسنجر، د ایمیل. خو موږ غواړو چې دا څنګه کوو؟ پی ان جي ته واړو، او بیا هغې نه وروسته چې کله موږ تمنیل جوړوو پکارېږي هلته. په کوم ډول کولی شو چې یو جی پی جي موږ پی ان جي ته واړو؟ نو راځو فوټوشاپ ته. دلته نیو فایل باندې ما کلیک وکړ، نوی دلته کسټم ته راشي، دې ځای کې دغه پکسلز 1920 او دلته 1080 موږ انتخابو، کریټ انتخابو. چې کریټ هم انتخاب کو، بیا د راځو فرض مثال دلته یو عکس زه غواړم چې پی ان جي ته واړوم. که لوګو وي که عکس وي، خو طریقه یې هماغه یو شی ده. دې ځای کې فرض مثال زه یو عکس انتخابوم، دغه عکس ما انتخاب کو، غواړم دا پی ان جي ته. دا ګوره زه شی ده په جی پی جي کې ته زه غواړم دا پی ان جي ته واړوم. همدغه شانتې لوګو د یوټیوب لوګو د واتساپ ته که هر یو وي، په دغه طریقه باندې تاسې کولی شي. چې کله دا ډریګ اینډ ډراپ هم کړلو، بیا راشي دلته عکس باندې یو مهم اپشن چې دلته ډایرکټ مه شروع کوئ چې تاسو دې ځای کې پین ټول واخلئ او شروع کړئ. نه، داسې نه کېږي. دلته تاسې عکس باندې ډبل کلیک وکړئ. چې کله ډبل کلیک هم وکړو، دې ته هم خیال وي، ګوره دا بیک ګراونډ هم تاسې د قلف نه لرې کوئ. بیا راځئ دلته پین ټول ته. پین ټول کې دا مکمل څه کوي؟ په منظم ډول باندې دلته تاسې کنټرول په چک ونیسئ او مثبت علامه ووهئ. دا ګوره ښه زوم کړئ چې منظم ډول تاسې دا کټینګ وکولی شئ منظم ډول باندې. دې ځای کې بیا څنګه کوئ؟ دا پین ټول باندې سلیکټ کړئ ښه منظم ډول باندې. دلته به زه فقط زر یو عملیه ترسره کوم چې تاسې پوه شئ. نو تاسې بیا ښه زوم کوئ او منظم ډول که هر لوګو وي، عکس وي، تاسې کولی شئ چې پی ان جي ته واړئ او دلته په پین ټول باندې منظم ډول تاسې کار وکئ. نو دا یې طریقه ده. زه به فقط زر یو عملیه فقط یو اگزامپل په ډول تاسو ته زه ښیم چې په کومه طریقه باندې کیږي. نو دغه یې طریقه ده. په ډېر منظم او په هوش سره به تاسې کینئ. دا به انتخابوئ او منظم ډول به تاسې څنګه کوئ؟ مخکې ته دا کنټرول زیډ باندې چې بعضې وخت کې تاسو نه ځای غلطیږي یا سم نه انتخابیږي، تاسو کنټرول زیډ باندې کلیک کوئ. نو دلته راځئ ښه منظم ډول باندې. نو دا پی ان جي بعضې وخت لوګوس موږ څه پکارېږي. فرض مثال که چېرته موږ په پریمیر پرو کې موږ ایډیټینګ کوو یا په نورو ځایونو کې چې کله کوم ویډیو وي، کومه کمپنۍ دپاره موږ کار کوو، یو لوګو ورته جوړوو. فرض مثال بعضې وخت کې څه مشکل پیدا کېږي، یا پی ان جي کې لوګو نه وي او یا وي درنه په کمپیوټر کې درنه ورکه شي، نو تاسې کولی شئ هماغه جی پی جي تاسې لوګو څنګه کوي؟ د هغې ته واړوئ، پی ان جي ته واړوئ او هلته تاسې لوګوس، دغه لوګوس چې تاسې څومره ګورئ، دغه د طلوع، د لمر، د څومره دغه د میډیا چینلونو، هغوی هم ټول په پی ان جي ډول وي. په جی پی جي کې لوګوس څوک نه استعمالوي. نو دلته به په منظم ډول کار کوئ تاسې، او په دې کې چې څومره دقت وشي، دغه پین ټول چې تاسې کله اخلئ او داسې کله سلیکشن تاسې جوړوئ، ډېر منظم ډول چې څومره په منظم او پاک صفا ډول کار وشي او ډېر هماغومره ښه راځي. نو دا هم چې خلاص کړو، ګوره بیا کنټرول ماینس باندې دا څنګه کېږي؟ زوم آوټ کېږي. بیا رایټ کلیک وکړئ، میک سلیکشن باندې کلیک وکړئ، دلته دا دوه انتخاب کړئ او اوکې کړئ. چې کله اوکې کړو، بیا ډیلیټ علامه تاسې ووهئ. چې کله ډیلیټ علامه مو ووهله، ګوره دا اوس څنګه شو؟ بیک ګراونډ یې ریموف شو، ختم شو. بیا راځو دا موږ سیف کوو. فایل ته لاړ شئ. په فایل کې په دې سیفز کې خو دغه پروجیکټ بیا صف کېږي، خو دلته زه ایکسپورټ کوم عکس، ایکسپورټ ایز. دلته راشئ، دې ځای کې ګوره جی آی ایف، جی پی جي او پی ان جي. پی ان جي زه انتخابوم، دلته ایکسپورټ باندې کلیک کوم او په دې ځای کې یو نوم ورکوم، فرض مثال HHH. دا څنګه که سیف هم که، اوس دا سیف شو. اوس دا وګوره، زه راځم دلته نیو صفحه اخلم، بله دلته کریټ مې که، اوس ګورم همدغه HH چې ما کوم پی ان جي ته اړولی او په ډیسکټاپ کې دی، نو دغه دی. دا څنګه شو؟ اوس وګوره موږ سره په پی ان جي ډول دی. دا ګوره چې هر چېرته اړئ، دلته یو ښایسته تمنیل که جوړئ، تاسې جوړولی شئ. نو دلته بیک ګراونډ که تبدیلول غواړئ، دې ځای کې د قلف علامه ترې لرې کړئ، دې ځای کې بیک ګراونډ تاسې انتخاب کړئ. دا بیک ګراونډ، دا بیک ګراونډ
چې کوم بیکګراوند تاسې انتخابول غواړئ تاسې کولی شئ بیکګراوند انتخاب کړئ. دلته راشئ تاسې کوم ګریډینټ ټول باندې کلیک وکړئ، ګریډینټ ټول، نو په دې باندې دلته ډبل کلیک وکړئ. دلته تاسې کولی شئ چې مختلف ډول رنګونه تاسې انتخاب کړئ. دا رنګ انتخاب کړئ، فرض مثال کوم رنګ چې ستاسو خوښه وي، نو دې کې ډېر مختلف ډول رنګونه دي، دا انتخاب کړئ. په دې کې اوکې کړئ. دلته راځم ګورئ دلته لیکلي دی لینیر دی، دغه لینیر باندې کلیک وکړئ. ګورئ دلته دغه لینیر ما انتخاب کړو. دلته به فکر وي ګوره دلته ګریډینټ ما نو انتخاب کړی. دلته ګریډینټ تاسې انتخاب کړئ. دلته ګوره په لینیر ما انتخاب کړو. ګوره سره کوم بیکګراوند راغی دا ډول. اوس ګورئ دا انتخاب کړئ، دا ډول دی. دا انتخاب کړئ. دلته د هر چا نومونه دي ښه. ګوره ډایمونډ ګریډینټ دی، ورپسې انګل ګریډینټ دی. دا انګل زه انتخابوم دا دی. دلته دا کلر یې که لږ زه تغییر و تبدیل کړم په دې ځای کې. تاسې کولی شئ دا کلرز هم څنګه کوئ تغییر و تبدیل یې کوئ دې ځای کې. دې ځای کې داسې کوئ، دا دومره دا ډول کې اوکې یې کوئ، دلته هم اوکې کوئ. دا انتخاب کړئ. دا دلته زه لینیر انتخاب کړم. ګورئ مختلف ډول رنګونه دي، دې ځای څخه تاسې انتخاب کړئ. ګوره دا څومره ښایسته رنګ دی. دا انتخاب کړئ. دا ګورئ دا انتخاب کړئ، دا انتخاب کړئ، دا انتخاب کړئ، دا انتخاب کړئ. نو دا بیا په یو ویډیو کې ما ټول هر څه تشریح کړي دي چې تاسې څنګه کولی شئ تمنیل تاسې جوړ کړئ چې هلته د بیکګراوند انتخاب او هر څه دلته ما په تفصیلي ډول تشریح کړي. دلته فقط ما تشریح کړي چې تاسې جی پی جي څنګه په کوم ډول باندې پي ان جي ته اړولی شئ.